د نیمې شپې بیداره کېنه زه چې لونګ په چلم دم بوی به درځي نه او کله به یم کله به نه یم او که بیخي نه یم بیا به وجاړې وینا یو کس ته به کوې کوله ورما او یې در مارګلې در سره زمنو او نور دې پخکته الله عمل شه مسافره یو کال به نوره درته کینما زیارت خو نه یې چې جنډې به دې ساتمه او مور دې د مخ نه کوږی نه اخلي او نه اخلي نو او زه دې په لپو لپو لاړې تېرومه او دغه کارونه د قسمت بیزار مین په یو ویوا د بل چا سره شینه په ما یاسې کاسش په شوګیر کړه او جنۍ جواب راولېږه چې نه درځمه و تاریخ معلوم بدر جهان دی دا غرونه غرونه وزیرستان تاریخ معلوم بدر جهان دی دا غرونه غرونه وزیرستان ما ویل زه به ورته جاړمه او جانان د کوره سترګې سرې راوړې دي که یاري کوې را مخامخ شه او را مخامخ شه نو او مور خو مې نه یې چې دواله دې ساتمه او چې تا راکړي ما خوړلي او د یارانې په کور کې نوي صابونه او په سر نری نری لوپټه نه وړمه او درنې درنې خبرې ستا د دادا وړمه او که څه ګرور د دولتمن شي ځان او خدا مې واوره چې محتاج پسې ساتي مال پردي غمونه راوړې ډنګه چلم او طلاقت د چرسونه مال پردي غمونه راوړې ډنګه چلم جانانه ته د چرسونه راوړې ډنګه چلم جانانه ته د چرسونه راوړې ټوټې په تور راشي نو چې پر هرونه د ګنډم خوله درکومه د ملا د لور خوږه وي او خوږه وي او د سر سایې چرګان ټول خوړلې وینا خدای شاه ځانو کنو او د زړه سر مې جانان کندې کندې کنا معلومه نه ده چې توبه ترې وباسمه